خبر له بندي سره د پکتیا کې زنګونه وهل کیږي. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو ځای چارواکو له خوا د زنګونو په وهل کېدو له بندي سره بیا هم د دې ولایت زنګونه وهل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویلي په دې ولایت کې غرنۍ زنګونه وهل کیږي او قاچاقیږي. د پکتیا ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په یو خبره په خبرولو سره ویلي چې په ګردیز کې له شنو لرګیو بار یو موټر نیولای دی. د یاد ریاست لیکلي چې موټر چلوونکي غوښتل یې چې لرګي قاچاق کړي د طالبانو له ځواکونو لخوا نیول شوی دی. تر دې مخه هم د پکتیا لپاره طالبانو والي ویان ادم خان اوریاخیل ازادي رادیو ته ویلي چې زنګونو ساتلو لپاره یو امنیتي قطعه جوړه کړې، خو دا یې قطعه جوړېدو چیرته رسیدلې ښاغلي اوریاخیل په دې اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړي نه دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.